د جمادی الثانی 1440 هجری قمری کال اخرنی جمعه ده. د جمعې مبارکې مجلس دی. د مجلس عنوان دی د اسلامی نظام او د مسلمانانو د جماعت په خلاف د درواغو خپرول و نمو مردم که خلاف اسلام و خلاف جماعت مسلمانها اخبار دروغ را نشر میکنه. اینمی مردم در اینمی نشریات چی مقصد داره و از کدام وقت اینمی کار شروع شده و اسلام درباره اینمی کدام هدایت داره. ما و شما میبینیم که بلمسون و هدایت غرب بسیار رسانی است، بسیار اخبار و ادارات است که صبح و شام درباره وطن ما و شما، درباره نظام اسلامی ما و شما، درباره امنیت و احوال وطن ما و شما مختلف اخبار را نشر میکنه. حالانکه ما و شما در وطن وجود داریم، از اونمو اطلاعات 1% هم حقیقت نداره، وجود نداره، 100% دروغ باشه، ولی اینمی مردم اینمی اطلاعات را نشر میکنه. چرا؟ چه مقصد داره؟ اینمی کار از اینمی روز نیست، از ابتدای اسلام اینمی ترتیب شروع شده. وقتی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به دنیا تشریف آورده، در اونمو زمانه هم در خلاف اسلام و جماعت مسلمانا کفار در اونمو وقت هم اینمی کار شروع کرده. قرآن کریم 4 اغراض او مقاصد بیان کړی دي چې کافران ستاسو په خلاف د درواغ و تبلیغات کوي، د درواغ و نشرات کوي. دا ولی کوي؟ کله کله کافران غواړي چې په دې درواغ و نشراتو سره د مسلمانانو په منځ کې خوف ویره خپره کړي. مقصد اونها چی است که در میان مردم خوف را عام کنه، در میان مسلمانان خوف را نشر و عام کنه. در زمانه نبوت اینمی کار کرد. به مدینه منوره یک قافله روان بود، قافله تجارتی بود. مشرکان به اونمو قافله والا پیسه داد و از اونها خواست که ما به شما پیسه میتیم، شما برای ما یک کار کنی. گفت چی کار کنیم؟ وقتی که به مدینه منوره رسیدی، در مدینه منوره اینمی اطلاع را نشر کنی که در مقابل مدینه منوره یک لشکر کلان کافرها جمع شده، یک اتحاد کلان جور شده، بسیار جماعت کلان منظم شده. آل اونها بر مدینه حمله میکنه، مدینه منوره را در یک روز مکمل ختم میکنه. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. مدینه منوره ته یو قافله راتلله، مشرکان ورته وویل دا پیسې واخلئ، چش لپاره؟ بل کار مه کوئ، ولاړ سئ په مدینه منوره کې خوف ویره خپره کړئ. ورته ووایاست ورته ستاسو په خلاف باندې دومره لوی قوت جمع سوی دی. ان الناس دا د مکې خلکو قد جمعوا لکم، ستاسو لپاره یو لوی لشکر جمع کړی دی، یو لوی لشکر. فاخشوهم، تاسې د دې څه وویریږئ. دا هغه زمانه ده
څوارلس کاله مخکې 1400 پیړۍ مخکې د هغو نسل اوس هم سته. هغه کافران یې په شا باندې ټکوي. اولاد اونها اینمی کار از طریق فیسبوک و تلگرام و یوتیوب و تلویزیون اینمی کار میکنه. خبر نداری در افغانستان فقر آمد، فقر از 0 پایین شد، مردم مرد، فلان شد و فلان شد و فلان شد، ایت شد او شد. در تمام افغانستان یک نفر نداریم که اونمو شخص بر سرک شب را تیر کرده. ما و شما در اینمی کابل هستیم، کابل مرکز افغانستان است، یک کس هم اینمی شب را بر سرک تیر نکرده. شما بری به اونمو تنها و مملکتها که دعوی بشریت داره و دعوی پیشرفت داره که در اونمو و تنها چند مردم بر یک شب را بر سر سرک تیر میکنه. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. په مسلمانانو کې ویره خپرول، په مسلمانانو کې ویره اچول دا د کافرانو کار وو. په هغه زمانه کې اوس هم کوي، لیکن بالمقابل د مسلمانانو کار څه و؟ قربان تر صحابه و رضی الله عنهم ورضوا عنه. اخو ایمان درلودی قوی، فزادهم ایمانا. صحابه کرام ورخطا سول؟ نه، فزادهم ایمانا. د صحابه کرامو ایمان نور قوی سو. وقالوا حسبنا الله، الله زموږ لره کافي دی. ونعم الوکیل، الله زموږ لپاره ښه وکیل و کارساز دی. کافر څه کولی شي؟ کافر دی چې شي. دا چې اوس موږ مسلمانان هم داسې جواب ورکړي چې کافر څه کولی شي؟ هیڅ نقصان نه رسوي و موږ ته، هیڅ خوف نه لرو موږ. دا د مسلمان جواب چې راسي د دې دغه اطلاعات و نشرات دا به خونساسي، په نطفه کې به خونساسي. دوهم، په هغه زمانه کې 1400 کاله مخکې قرآن کریم را ته بیان کی کافرانو به څه کار کوي. دیگر اطلاعات و نشرات کفار چی بود؟ اونها یک اراده کرد، اونها یک قصد کرد که اینمی اطلاعات دروغ را در میان مسلمانان نشر کنه. بری چی؟ تاکہ در میان مسلمانان اختلاف بیاید. کردار کشی اینمی مسلمان را بدنام کنی، اونمو مسلمان را بدنام کنی، ویدیوی اینمی را جور کنی، سر اینمی را بگیری، بدن دیگر را بگیری، تصویری لچ را نشر کنی، جور کنی، ای شخص را بدنام کنی، اونمو را بدنام کنی، اونمو را بدنام کنی، تاکہ در میان مردم بی اعتمادی بیاید. مردم بر حکومت، حکومت به مردم، مردم بر علما، علما بر مردم، کلانها بر خوردها، خوردها بر کلانها بی اعتماد شوه. اینمی کار از اینمی روز نیست. 1400 سال پیش اینمی کار شده. یک کلان واقعه شده. اونمو را ما و شما در قرآن شریف به واقعه افک یاد میکنیم. واقعه افک اینمی مردم استاد شد درباره حریم نبی کریم صلی الله علیه و سلم اطلاعات نشر کرد که نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله که شیخ صاحب محترم دی خاطر است. شیخ صاحب محترم تراس درباره حریم نبی کریم صلی الله علیه و سلم نشر کرد که نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نعوذ بالله زنا کرده. از اینمی کافر، از اینمی منافق وقتی که نبی علیه السلام و حریم نبی علیه السلام از اونها محفوظ نیست، پس ما و شما کی هستیم؟
دا دوهم مقصد و د تبلیغاتو د کافرانو. 1400 کاله مخکې کافرانو دا تبلیغات وکړل د دې لپاره چې د مسلمانانو په مابینځ کې اختلاف راسي، د مسلمانانو دا اجتماعیت، د دې دا ټولنه دا یو د بل په خلاف بدګمانه سي. خبرې شروع سوې، چیمې شروع سول. دا نو څنګه خبره ده؟ دا څنګه واقعه ده؟ د نبی علیه السلام په کور کې دا کیسې شروع دي، نعوذ بالله. د نبی علیه السلام بیبي داسې کوي. یو صحابي دی، د هغه نوم یې واخیستی چې دا صحابي صفوان ابن معطل رضی الله عنه چې هغه دا کار کړی دی، د نبی علیه السلام د کوره سره دا اوازې جوړې کړې. نن سبا یې ما وتاوینو هغه کافران او د هغو بچان دا کار کوي د مسلمانانو په مابینځ کې. دا د مسلمانانو مشران، دا د مسلمانانو سپین ږیري، دا قومي مشران، دا سیاسي مشران، دا علما، د کورو مشران. تاسې وګورئ خپله دی نشر کوي، د هغه د دې آلات راواخلئ، انټرنیټ دا وګورئ، دی به درته ووایي چې باقاعده یو ترتیب روان دی. د خلکو پټ معلومات دا غلا کوي، بیا تر هغه وروسته د خلکو پټ معلومات را اخلي، دا د خلکو په خلاف استعمالوي، بیا دا نشر کوي، په دې خلک تهدیدوي، تصویرونه د خلکو جوړوي، بیا د دې تصویرو د لارې څخه بیا د خلکو څخه پیسې او مال غواړي. الله جل شانه په هغه زمانه کې مسلمانانو ته راواستول، اذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شو متوجه ما وتاوروري ګوري متوجه سي. الله جل شانه مسلمانانو ته ویل ګوري هغه زمانه کې څه ساده مسلمانانو هم دا کار وکړي، د منافقانو په دې خبرو کې راغله، هغو هم په دغه تبلیغاتو کې برخه واخیستله. الله جل شانه و دې خبرو باندې اعلان راواستوي چې تاسې دا موضوع وړه موضوع بولئ، دا کوچنۍ موضوع بولئ، تاسو هغه خبرو کې شرکت کوئ چې علم نه په لري. وهو عند الله عظیم. د الله پاک په نزد باندې دا ډېره لویه خبره ده. لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا. تاسې ولې دا نه کول مسلمانانو چې کله د یو مسلمان په باره کې داسې خبره مخته درته راسي، هیڅ معلومات نشته، هسې نشرات دي، تاسو به ولې وایئ چې سبحانک هذا بهتان عظیم. شما باید ایرمی را بگویی که ایرمی بهتان است، بهتان است. هذا بهتان عظیم. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. الله جل شانه به شما مردم نصیحت میکنه، نکنی ایتر. وقتی که به شما خبر رسید که فلان ایتر کرده، معلومات داری؟ نه ما در فیسبوک دیدیم، در فیسبوک خو یک کس در خلاف او یک ویدیو جور کرده، جور میشه، شما هم خبرداری که جور میشه، چرا بر او اعتماد میکنی؟ یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. الله جل شانه تاسو ته نصیحت کوي چې آینده داسې کار ونه کوي که ایمان لري. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. خطرناک ده. الله جل شانه اعلان کرد هر نمو شخص که اتر احوال و معلومات و خبرها را نشر میکنه که عزت مسلمان در او نمو مجروح میشه، کردار مسلمان مجروح میشه. لعنوا فی الدنیا والآخره. او نمو شخص در دنیا و آخرت ملعون است. در دنیا هم بر او نمو شخص لعنت میکنیم، در آخرت هم ملعون است، لعنت میکنیم. آسان خو نیست. مثل که مردم میگوید که فلان شخص بی پدر و بی مادر است. اینمی مسلمان خو اینطور بی پدر و مادر نیست، رب داره، رب. و نمو رب جل شانه بر اینمی بنده خود غیرت میکنه. لعنوا فی الدنیا والآخره. شما که فیسبوک و واتساپ و یوٹیوب و پلان داری،
در مقابل اینمی نظام اسلامی، در مقابل اینمی اجتماع مسلمانان اینطور احوال را نشر میکنی، معلومات را نشر میکنی. لعنوا فی الدنیا والآخره. الله جل شانه وایدا خلق ملعون دی په دنیا و آخرت کې. په دنیا کې به هم په دې خلقو باندې لعنت کوم، په آخرت کې به هم الله جل شانه وای په دې خلقو باندې لعنت کوم. دریم، کله کله بیا کافرانو به 1400 کاله مخکې دا حربه استعمالول، د مسلمانانو په مابینځ کې به داسې خبرونه نشر کول د خوف او د ویرې د فکري هجوم په مسلمانانو باندې، فکري هجوم چې د دې مورال کښته سي، د دې مورال ضعیفه سي. لکه دا مخکې چې مې درته وویل چې الې فقر دی په افغانستان کې، الې مسکنت دی په افغانستان کې، الې اقتصاد دی په افغانستان کې صفر سو، پلان وصل په افغانستان کې، پلان مشکل رالی، خبر نداری درمیان کلانه های امارت اختلاف است، اختلاف آمده و پلان آمده و پلان آمده و پلان. اینمی گپی نو نیست. 1400 سال پیش بابای کلان اینمی اشخاص اینمی کار کرد. بابای کلان خو میشناسی، شیطان در میدان احد اعلان کرد. در اونمو وقت که صحابه کرام به جنگ مصروف بود، در میدان جنگ بود، شیطان اعلان کرد الا ان محمدا قد قتل. اعلان یې وکړي چې خبردار محمد د منځه ولاړی صلی الله علیه وسلم. د دې لپاره چې صحابه کرامو مورال کښته سي، وارخطا سي. خبرداری درمیان کلانهای نظام اسلامی اختلاف است، درمیان افغانا اختلاف است، درمیان شمال و جنوب اختلاف است، درمیان پشتو و پارسی اختلاف است، درمیان کابل و قندهار چی هست و بابا؟ اینمی تمام افغانان، اینمی تمام مسلمانان یک تن است، یک بدن است، یک زبان است، یک بدن است، یک بدن. المؤمنون في تراحمهم وتوادهم كالجسد. اینمی تمام مسلمانان در محبت و در مودت مثل یک بدن است. 20 سال کوشش کردی اینمی بدن را جدا نکردی، تکه تکه نکردی، 40 سال کوشش کردی نکردی، انشاءالله 100 سال که دیگر هم کوشش کنی نمیتوانی که جدا کنی، تکه تکه کنی. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. چرا؟ زیرا که اینمی بدن به ایمان متحد است، به لا اله الا الله متحد است، به جهاد متحد است، به کلمه متحد است، به قرآن متحد است. الا ان محمدا قد قتل. خبردار محمد صلی الله علیه وسلم شهید سو، قتل سو. بعض صحابه کرام لږ پریشان سول، بعضی نورو صحابه کرامو چې مخکې لږ کمزوري و هغو تورې ته حمله کړله. د دې خو کوشش دا و د شیطان چې مسلمانان کمزوري سي. د الله جل شانه نظام بیا ځان ته دی، هغه نور قوي سوله. ول هغه دین چې د کم دین لپاره محمد صلی الله علیه وسلم شهید سو، موږ بیا وایي ناست راځي موږ هم د هغه دین لپاره ځان قربان کو. توره یې حمله کړل، تر هغه یې کلک جنګ شروع کړي. د شیطان چې کم کوشش و هغه کوشش په اوبو باندې لاهو سو، ناکام سو. دا کوشش به اوس هم روانې، دا تبلیغات به کیږي. مسلمان به د دې تبلیغاتو ته توجه نه کوي. او کله کله بیا د کافرانو کوشش اخرنی، چهارم کوشش کافران میکنه درباره اخباری دروغ نشر میکنه. برای چی؟ نظم عامه را اخلال میکنه، نظم عامه را اخلال میکنه. برای اخلال نظم عامه دروغ را نشر میکنه. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. دا د منافقانو کار دی، نظم عامه اخلالوي. کله چې یو خبره واوري تحقیق نه کوي، بس اذاعوا به، نشر کوي. خبر بنه دا پیښه شوې ده، خبرداری نه ایتور شده او تور شده.
الله جل شانه مسلمانان امر کوي د مسلمانانو لپاره حکم څه دی الله جل شانه مسلمانانو ته وایي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا د مسلمانانو لپاره اول حکم دادی هر وخت چې خبره درته راغلل خبره باندې ښه ځان پوه کوه ښه معلومات کوه ښه تحقیق کوه پس له تحقیق خبره نشر کوه پس ازی که تحقیق کامل کردی پس می توانی که او را نشر کنی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع بس مردم میگه ما خو شنیدیم ما خو گپی خود را بیان نکردیم از فلان و فلان شنیدیم در حدیث شریف است که برای یک شخص اینمی دروغ کفایت میکنه که هر چیز که شنیدی او را نشر کردی اینمی دروغ کافی است برای شما نه فقط شنیدن کافی نیست ضروری است که باید ما و شما تحقیق کنیم پس از تحقیق باید اینمی گپ را نشر کنیم یک دوهم الله جل شانه درباره اونمو مردم که بغیر از تحقیق اینطور اخبار دروغ را نشر میکنه الله جل شانه بسیار سخت وعید را اعلان کرده ملعونین اینمی مردم را منافق گفته لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة كمنافقان د دې کار څخه نه منع کیږي کم کار چې د درواغو خبرونه او اطلاعات نشر کوي د درواغو معلومات نشر کوي خبر بنه کارته چار کې زموږ کور و کارته چار کې زه ناستم موبایل ګورم موبایل می په لاس کې دی موبایل چې مې راواړوي په کارته چار کې د مسجد شیر شاه سوري و مخته بم وچاودي څوارلس کسان پکې مړه سوله 10 کسان پکې زخمیان سول د کارته چار د مسجد و مخته زما کور دی هلته ولاکه پټاخي هم چاودلي پټاخي هم نه ده چاودلې وایي 14 پکې مړه دي 10 پکې زخمیان دي مولا یا رب دا دی هغه درواغ دا نو اوس زما کور چونکې زه داسې ورته ګورم مسجد تر ما لاندې دی زما کور په 8م منزل کې دی داسې ورته ګورم مسجد کې ګروپان لګېږي د مسجد مخ ته خلک ناست دي مجلس کوي ما ول دا دی اعلان یې وکړي چې دا دی 15 مړه دي او 10 زخمیان دي زه خو ورته ګورم چې شی نشته هغه خلک چې هغه په خارج ملکو کې ناست د افغانستان دي هغه به څومره تشویش وارخطا وي چې یا رب څومره خلک مړه دي او شی لا نشته دا په مدینه منوره کې منافقانو دا کار کوي الله جل شانه وایي که منافقان نه منع کیږي نو څه وایي الله ملعونین دا ملعون دي پر دې باندې زما لعنت دی او اسلامي حکومت ته د هغه زمانې نبی علیه السلام ته الله پاک وایي اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا چې هر ځای په لاس درله وینیسي مردار یې کړي دا خلک قرآن شریف آیت دی یعنی الله جل شانه په دې باندې دومره سخت ناراضه سو چې حکومت اسلامي ته امر وکړي چې څوک دا اخبار نشر کړي مردار یې کړي اینما ثقفوا اینما وجدوا چې هر ځای په لاس درله اخذوا وقتلوا تقتیلا وینیسي او په سخت مرګ باندې مړه کړي لہذا مسلمانانو ته نه ده پکار چې داسې درواغ اخبار نشر کی او چې څوک یې نشر کوي د هغو پر خبرو اعتماد نه دی پکار اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين